د ملکنډ سرخار بټخیله په مقامی سکول کې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم حوالې سره برکتي دستوره ترسره شوه چې پکې د ماشومانو ترمنځ د قرات او نعتخوانۍ په زړه پورې مقابلې شوې. په دې اړه نور تفصیل ګورو. زموږ همکار سید زمان سبا په دې رپورټ کې. د خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت په اړه د بټخیلې په ځایي سکول کې د یو برکتي دستورې تابع شوې وه چې پکې په خوږ غږ کې د قرات، نعتخوانۍ او د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم په موضوع تقریري مقابلې وشوې چې پکې ماشومانو، هلکانو، جینکو په عقیدت او احترام سره برخه واخیسته. په دې زړه پورې دستوره کې د سکول استادانو او د تعلیم ماهرینو هم ګډون وکړو. کله چې ماشومانو په خپل خوږ غږ کې نعتخواني شروع کړه نو محفل نور هم د درود او سلام په ذکر کې بدل شو. मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा. दरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है. खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है. वही सरदारी आलम है, वही गमख्वारी उम्मत है, वही तो हश्र के मैदान में सबकी शिफाअत है. मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम. د نور نه ډکې برکتي دستورې ته ډایرکټر غوث الرحمن، پروفیسر جاوید اقبال او اقبال حسین ویناګانې وکړي او ویل چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته د راتګ نه وړاندې ټوله دنیا بدرنګه وه، ولې د محسن انسانیت د ولادت سره تورې تیارې ختمې شوې او هر طرف ته رڼایي خوره شوه. ویناوالو زیاته کړه چې خوږ پیغمبر پاک د تبلیغ اسلام لپاره لر بر او غر ته د الله پاک پیغام رسولی و. ډېرې سختې برداشت کړې وې او په هجرت مجبور شوی و، خو ټولې دنیا کې د انسانیت، امن و محبت، رحمت او سلامتۍ پیغام خور کړی و. موږ له پکار دي چې د پیغمبر پاک په تعلیماتو عمل وکړو په کومه کې چې د دنیا او آخرت دواړو کامیابي ده. سید زمان سبا، هم نیوز، بټخیله، ملکنډ.